دوستانو د نور کله په شان نن درسره بیا یو ډېره دردونکې خبر شریکوم چې د 15 کالو جینۍ سره د کلي یو هلک په زوره زنا کړې ده. دغه واقعه په پنجاب کې رامخته شوې ده چې اوس زموږ له مخې تېره شوه چې حمزه هلک د یو ګاونډۍ جینۍ سره په زوره جنسي زیاتې کړې دي. دغه ټول معلومات درسره ویډیو کې شریکوم. ویډیو راسره تر اخره پورې وګوره چې د ټولو معلوماتو نه خبر شې. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. په پنجاب علاقه کې دغه واقعه رامخته شوې ده چې د یو 15 کلنه جینۍ سره یو ظالم په زوره جنسي زیاتې کړې دي. د هلک خلاف FIR هم شوی دی. دغه هلک چې نوم یې حمزه دی د یوې غریبې جینۍ سره یې په زوره زنا کړې ده. دغه واقعه څنګه رامخته شوه له ټول حقیقت نه مو خبروم. د جینۍ مور په خپل بیان کې ویلي چې زما لور یې په زوره باندې کمرې ته دننه کړه او د 1 ګنټې پورې ورسره دغسې ناروا کار کړی دی. جینۍ ټول حقیقت بیانوي او وایي چې زه د هلک خور میوش یې نوم دی هغې په زوره کور ته دننه کړم او حمزه زه کمرې ته بوتلم. میوش زما لاسونه او خپې وتړل او بیا یې کمرې ور بند کړ. نو حمزه زما سره تقریبا د 1 ګنټې پورې دغه ناروا کار وکړو. زما په سر لوپټه نه وه او کپړې مې شلېدلې وې. ما ډېر چغې ووهلې خو په ګلۍ کې چا هم زما مرسته ونه کړه او زما عزت برباد شو. نو بیا موږ تانه کې FIR وکړو. حمزه پولیسو ګرفتار کړو. 2-3 ګنټې بعد بیا په ضمانت راوویستلی شو او مور یې دا هم وویل چې مخکې یې دې هلک هم له یوې بلې جینۍ سره زنا کړې وه او بیا یې وروسته هغه جینۍ قتل کړې وه. نو هغې له حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته دې انصاف میلاو شي او زموږ دې تپوس وکړی شي ځکه چې دغه هلک د پردو تورسرو سره دغسې کار وکړي او بیا وایي چې دا پاگل دی. نو دوستانو حکومت له پکار دي چې له داسې کسانو مخنیوي وشي او یوه سخته قانوني سزا ورکړي چې آینده لپاره بل څوک داسې ونه کړي. نو دوستانو که وګورئ نو داسې ډېرې واقعګانې دي چې مخې ته راځي خو حکومت په دې خاموشه دی او یا د یو څو روپو لپاره داسې کار وکړي او بیرته یې پرېږدي او هغوی بیا دغسې نور جینکو سره داسې ناروا کارونه کوي. دوستانو زموږ ویډیو تر دې ځای پورې وه چې درسره مو شریکه کړه. که ویډیو هم خوښه شوي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لویالله په امان.